د ننګرهار ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت بیا څه ویلي دي؟ چاته اخطارونه ورکړي دي؟ راځئ دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ تر څو له حقیقتونو خبر شئ. په سلامونو مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. احمد علي حضرت وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوم چې منتخب نظام وننګوي. وروسته له هغې چې د موازي حکومت جوړولو خوبونه خپاره شول او په ټاکنو کې ناکام نوماند عبدالله خپل سرې ګمارنې وکړې، پر غبرګون د ننګرهار ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت وایي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوم چې منتخب نظام وننګوي. احمد علي حضرت دا څرګندونې هغه ډلو او مشرانو ته په خطاب کې وکړې چې په خپل سرې ګمارنې او ټاکنې پیل کړي دي او د موازي حکومت جوړولو خوبونه ګوري. احمد علي حضرت د عبدالله وروستیو لانجو ته په کتو سره له ولسمشر غني کلک ملاتړ اعلان کړ او ویلي دي چې ننګرهار یا مشرقي ولایتونو ځوانان به د منتخب نظام ساتنه وکړي. احمد علي حضرت زیاتوي ولسونه په سختو شرایطو کې رایې وکارولې. د پاکو رایو په نتیجه کې محمد اشرف غني منتخب ولسمشر وټاکه او د ولسونو فرد له خپلو پاکو رایو څخه دفاع کوي. نوموړي یو شمېر کړیو ته په خطاب کې وویل هیڅوک دې په خیال کې هم نه راوړي چې مشرقي ولایتونو کې څوک د موازي حکومت اعلانولو لپاره حرکت وکړي او منحیز د ننګرهار ولایتي شورا رئیس په هیڅ چاته اجازه ورنه کړه چې منتخب حکومت وننګوي. د ننګرهار ولایتي شورا رئیس په خپلو څرګندونو کې کلک ټینګار وکړ چې موږ په پوره ولسي ځواک د ټولو ناسمو او غیر قانوني حرکتونو خلاف کلک ولاړ یو. نوموړي وروستیو حالاتو ته په کتو سره په ټولو مشرقیوالو باندې غږ وکړ چې ګواکې هر هغه چا چې د موازي حکومت په نامو عادي حرکت هم وکړ مخه یې ونیسئ. د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت وروسته له هغه خپل غبرګون وښود کله چې د ټاکنو د پایلو له اعلان وروسته ناندرۍ راولاړې شوې. د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې څو ورځې وړاندې اعلان شوې چې پکې ولسمشر محمد اشرف غني د دویم ځل لپاره د بریا خپله کړه او یو ځل بیا واک ترلاسه کړ. په دغو ټاکنو کې د ولسمشر غني له بریا وروسته ډاکټر عبدالله او یو شمېر نورو سیاسي مشرانو د ټاکنو د پایلو نه منلو اعلان وکړ او د موازي حکومت جوړولو ګواښ هم وکړ، خو د ولس له کلک غبرګون سره مخامخ شول. د یادولو وړ ده چې راتلونکي پنجشنبه به د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکی محمد اشرف غني یو ځل بیا د ولسمشریزې لوړه وکړي چې په دغه مراسمو کې په ګڼو کورنیو او بهرنیو میلمنو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. دوستانو ستاسو د علي حضرت دغه خبرو ته څه نظر لرئ؟ راځئ خواږه نظرونه په کمنټ کې راسره وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوې نه حتما لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پولیس یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړم.